سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسېږئ. فروری په ټوله دنیا کې د مینې د میاشت په نامه یادېږي، خو 8 فروری ولې د ګلپاڼې دپاره ځانګړی ارزښت لري او ګلپاڼه ولې دغه 8 فروری ته خوشحالیږي. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. ګلپاڼې یوازې 8 فروری د ځان دپاره ځانګړې ورځ نه ده بللې، بلکې دغه ورځې ته یې مینې سره د تړون ورکولو په غرض د زړه یو عکس هم په خپل پوسټ کې خپور کړی چې د هغې نه د ګلپاڼې زیاتره مینوال اندازه لګوي چې ګینې په 8 فروری ګلپاڼې خپل زړه چاله ورکړی دی. زمونږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګومړي علامه د هغه هم ووهئ. ګلپاڼه یوازې د پښتو ښه سندرغاړې نه ده، بلکې د هغې ښکلا او لوړو زده کړو هم د هغې د ډېرو مینوالو پام هغې ته راګرځولی او زیاتره مهال په سوشل میډیا د هغې په اړوند په وړو خبرو د بحثونو لوی لړۍ دوام ومومي. خو اوس چې ګلپاڼې په ټولنیزې رسنۍ فیسبوک یو پوسټ کې لیکلي فروری د مینې میاشت ده او 8 فروری یوه ځانګړې ورځ ده، نو د هغې زیاتره مینوال په دې شش و پنج کې دي چې 8 فروری باندې به داسې څه شوي وي چې د ګلپاڼې دپاره ځانګړې ورځ ده. ګلپاڼې یوازې 8 فروری د ځان دپاره ځانګړې ورځ نه ده بللې، بلکې دغه ورځې ته یې د مینې سره د تړون ورکولو په غرض د زړه یو عکس هم په خپل پوسټ کې خپور کړی دی چې د هغې نه د ګلپاڼې زیاتره مینوال اندازه لګوي چې ګینې په 8 فروری ګلپاڼې خپل زړه چاله ورکړی دی. خو چې کله د دغه پوسټ په اړوند د ګلپاڼې سره اړیکه ونیول شوه او له هغې یې وپوښتل چې 8 فروری ولې تاسو لپاره ځانګړې ورځ ده، آیا د ژوند ملګری مو خوښ کړو که تر شا یې بل علت دی؟ ګلپاڼې په خندا کې وویل د ژوند ملګری به هم یوه ورځ خوښ شي، خو دغه پوسټ د ژوند د ملګري په اړوند نه دی. هغې د 8 فروری په اړوند شوې پوښتنې ته اخوا دېخوا ځوابونه خو وویل، خو واضحه یې نه کړه چې دغه ورځ ورته ولې ځانګړی ارزښت لري. باید وویل شي چې تیر کال سندرغاړې ګلپاڼې په خپله یو مرکه کې ویلي وو چې که نصیب یې شوی وي نو د 1 یا 2 کالو په موده کې اراده لري چې واده وکړي، خو هغې دا نه ده واضحه کړې چې واده له چا سره کوي. په خبرو کې ګلپاڼې ویلي د هغې ژوند ته لا د هغې د خوبونو شهزاده نه دی ورغلی او کله چې هم په ژوند کې داسې څوک پیدا شو نو هیڅکله به یې له خپلو مینوالو پټ ونه ساتي. هغه وایي واده به د یو داسې چا سره کوي چې انسانیت پکې موجود وي. د ګلپاڼې په وینا نورې خبرې وړې دي، ما دپاره مهم شی انسانیت ده. هغه وایي واده دپاره به د زلمي انتخاب په خپله خوښه کوي، خو د مور او پلار رضا به هم پکې وي. د پېښور سره تعلق لرونکې 26 کلنه ګلپاڼې د پېښور پوهنتون څخه په سوشیالوجي کې د ماسټرۍ ډګري ترلاسه کړې، اوس MPhil کوي او وایي چې وړاندې د PhD کولو اراده هم لري. هغه دا مهال په پښتنو هنرمندانو کې په سندرو تر ټولې زیاتې پیسې اخیستونکې هنرمنده ګڼل کېږي او په سوشل میډیا یې د مینوالو شمېر هم د نورو ټولو پښتنو هنرمندانو څخه زیات دی. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ.